جی السلام علیکم. आवाज دې د ریډیو پاکستان په خبر ماته ویل کېږي. ستاسو ورور ستاسو ځان صابر جان. محترم اردوونکو، امید او تمه لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله د ژوند د دې ښایسته رنګینونه به خوندونه او مزې اخلئ. د خپل پروګرام پښتو پرایم ټایم په تمه به وئ. بلکل جي صابر جان را رسېدلی یو څنګه چې ما تاسو ته مخکې هم ویلي چې پروګرام کې به ما سره څوک یا هغه شخصیت ما سره بلکل ناست دی جي، او د هغې تعارف د هېڅ تعارف محتاج هم نه دی جي، خو د ریډیو دغه پالیسي او دغه اصول دی چې موږ به د هغې تعارف خامخا کوو. نو زه خو وایم چې د ډیر انتظار نه پس هغې مونږ سره ناست دي او ستاسو انتظار نور نه زیاتوم. ستاسو په منځ کې دیوال نه جوړېږم، هغې ته به ستړي مشي په خیرالۍ او هرکلی ویم. او السلام علیکم. وعلیکم السلام. تا ویل کتاب ګوره نو زه به درته نه یادېږم. تا ویل کتاب ګوره نو زه به درته نه یادېږم. ته مې هیر نه شوې، کتابونه راته ډېر یاد شو. واه 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 واه، ډېر ښه دی جي. قدرمند اورېدونکو، دا څوک دی نو زه خو یم تعارف په خپله وکوي. بلکل. السلام علیکم مینوالو. دا مهال زما اواز چې چېرته هم ځي، څوک هم اوري، ټولو ته زړه تل نه هرکلی په خیرالۍ وایم په خپل پروګرام پښتو ریډیو پرایم ټایم کې. او ورسره د کوربنه آسما اخلاص. صابر څنګه یې؟ ښه یې تاسو؟ شکر دی جي، زه روغ جوړ یم او د الله کرم دی چې نن ډېر زیات خوشحاله یې. وجه څه کیدی شي؟ یو خو پسرلی هم رالو ښه او بل دا چې تاسو ما سره پروګرام کې ناست یې، بلکې زه در سره ناست یم. زه به داسې ووایم چې پروګرام نور هم ښکلی شو. زه به یې په ښه جي اکسپټ کړم او ستاسو ووایي چې زه هم در سره، مطلب زه تاسو سره ناست یم، زه وایم ښه جي. نو نه به زه ناست یم تاسو سره خوا کې ناست یم. پروګرام هم ښایسته دی. موږ سره په پینل باندې مرسته حبیب الله جان کوي. حبیب الله جان په ما باندې هم ګران دی، او ځکه چې حبیب الله جان ډېر ښه پینل اپریټ کوي زموږ دپاره، او بلکې زموږ دپاره نه ټولو دپاره دغسې دی، خو په خاص توګه بعضې خلکو سره د زړه مینه یي که نه، نو د هغې دپاره هغه انسان ډېر ایکټیو وي. ښه دا راته ووایه وخت څنګه تېرېږي، شپې ورځې څنګه تېرېږي؟ مونږ خو د خلکو په تعریفونو باندې بیا نه مړېږو. خیر بلکل همداسې ده. شکر الحمدلله وخت هم ډېر زیات ښایسته تېرېږي. او اګزام دی چونکې تاسو خبره وکړه د پسرلی هم رالو، او پسرلی کې زیاتره له اګزامز د خلکو وي، نو زموږ هم اګزام روان دی. انشاءالله ښه به کېږي او لاست پیپر مې انشاءالله سبا ده، نو هغه به هم وشي، بیا به دې خلاص شو. او تېره هفته کې تاسو ویلو چې اسما راشه، نو تېره هفته کې زه کلي ته تللې وم، نو په دې وجه باندې هغه یو خو دا هفته وه که نه، او تېره هفته کې چې ما درته ویل چېرته تاسو ویل د کارخانو کې، ما خو ویل نن د جمعې ورځ ده. او چې هغه زما سیسټم کې لږ مسله وه، نو هغه مې سیټ کولو. نه خبره ما په دې سیس په ډېر زیات خاندلي. تا ویل ما خو ویل نن جمعه ده او د اتوار په ورځ باندې تاسو کار ما ویل که نن جمعه ده. ما درته ویم ولې ستاسو کلي کې جمعه ده، او چې زه څنګه اوس رالم ما درته وی اتوار، تاسو وی نه نن خو د پیر ورځ ده. دا راته ووایه که نه جی جی چې ما ته به نن څه ډالۍ کې، لکه هر انسان وي که نه چې څوک چاله ورځي نو څه یو ډالۍ په لاس ورځي. بیا چې دلته نه ځو نو زه به تاسو له یو ډالۍ در کوم که نه، دا خو په ډالو سره مینه زیاتېږي، دغه خبره ده. بلکل همداسې خبره ده. نو زه وایم چې تاسو به ماله کومه یوه ډالۍ راکړئ. بلکل ډالۍ به هم تاسو درکو، خو دا مهال زموږ څومره هم مینوال دي هغوی پروګرام اوري، نو هغوی ته وایو چې تاسو کال کولی شئ په 091-921-003 باندې تاسو نه خپلې کال. بلکل دې باندې تاسو کال کوئ شئ، تاسو کالز په خپل پروګرام کې شاملو. او ډالۍ خو زه به وایم زما شاعري ده، صابر ویلې ده، او تاسو ته به ډالۍ کوم. دې نه علاوه څومره هم چې مینوال دي ټولو ته به په پښتنه مینه ډالۍ کوو. نو ستاسو ډالۍ او زموږ غوږونه او مونږ ورته دا دي خالي لاسونه ولاړ یو، خالي جولۍ ورته ولاړ یو، او دې نه پس په بیا ورځو بهان مې دستین سوچي مونږ سره بلا مینه وکړي. قدرمندو چې د نور سره زی په مازیګر څه کوم
چې د نور سره زی په مازیګر سکوم ستا شلو زستا په پیښور سکوم ستا شلو زستا په پیښور سکوم ته چې د نور سره زی په مازیګر سکوم ستا په پیښور سکوم ستایم او تر مرګ ستایم چې په دروغه باندې وایي چې تر مرګ ستایم او تر مرګ ستایم ملګرو وایي په دا رنګ دلبر څه کوم ملګرو وایي په دا رنګ دلبر څه کوم ستا شلو زستا په پیښور سکوم ستا شلو زستا په پیښور سکوم ته چې د نور سره زی په مازیګر سکوم ستا په پیښور سکوم احسان مکوا ته چې راوګورې په ما باندې احسان مکوا ته د فریب نظر کوي په دا نظر سکوم ته د فریب نظر کوي په دا نظر سکوم ستا شلو زستا په پیښور سکوم ستا شلو زستا په پیښور سکوم ته چې د نور سره زی په مازیګر سکوم ستا په پیښور سکوم اوسېدلو نشتا چې ټوټه زه پکې زما د اوسېدلو نشتا ملګن سکې په خیبر او اشنغر سکوم ملګن سکې په خیبر او اشنغر سکوم ستا شلو زستا په پیښور سکوم ستا شلو زستا په پیښور سکوم ته چې د نور سره زی په مازیګر سکوم ستا په پیښور سکوم مال د پوهه راکا مال د ذهن فکر خیال مال د پوهه راکا چې الوتې نشم اخلاص نو په وزر سکوم چې الوتې نشم اخلاص نو په وزر سکوم ستا شلو زستا په پیښور سکوم ستا شلو زستا په پیښور سکوم ته چې د نور سره زی په مازیګر سکوم
ستا په پیښور څه کوم جی قدرمند اوریدونکو ډېر زیاته مهرباني ستاسو د دې دومره مینې او بیا اسما ستا دومره ښایسته ډالۍ جی جی خبر دې راله راکړو جی جی بالکل او خاندو به جانانه خو چې کلي ته نږدې شولل یاد ساته چې دواړو په جړا پېښور پرېښی نو پېښور خیر مونږ په خندا ولې رالو او په خندا به ځکه راځو چې اسما دونه مینه مونږ سره څرګندوي ډېرې زیاته مهرباني چا چا ټلیفونونه کړي دي دا به ورته هم وایو کنه بالکل نور مینوال هم راتلی شي په 92 باندې او چې کوم ټلیفون کالز راغلي هغه درته وایم قیصر خان مونږ یاد کړیو د جلال آباد نه خوشحاله اوسئ اورنګزیب هم مونږ یاد کړیو پیرابید مونږ یاد کړیو د 400 عثمان زونه ستاسو د مینې او د ټلیفون کول هم مننه نایاب مونږ د ثوابۍ نه یاد کړیو دي هم د سندري فرمایش کړی دی هغه به ورته انشاءالله کوشش کوو که مونږ سره موجود وي کیوشټ کې ضرور به سره شامل کړو بالکل شیر علي خان مونږ د یاد کړیو د ریګي کنډو نه ستاسو هم مننه ریخمین خان مونږ یاد کړیو د ډبوري نه او زاهد د اورګزۍ نه یاد کړیو وی د رابعه تبسم आवाज که موجود وي ضرور عظیم خان افریدي مونږ یاد کړیو د تیرا میدان نه او نور به ان شاء الله ټلیفون کال څخه لو به شامل ها بیبي څنګه وخه بالکل بیبي می خو بیبي هم تاسو د بیبي وای خپل امیته زه خو بیبي ورته یم یار په ما باندې ډېر خوږ دی نوم لګي تاسو ورته څه وایي امي ورته وایم امي او تاسو نه امي خپل مطلب مور ته امي وایم او پلار ته داجی وایم ها داجی بس صحیح دا حال زما امي او داجی می هم پروګرام اوري نو بیبي